برېښنا په ونې کې د بغلان اوبه د دستګاه دریم توربین ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او د تولید کچه 3 میگا واټ ته ورسېده. یا توربین د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکو په مټ جوړ شوی چې د پرانیستي په مراسمو کې د بغلان والی الحاج مولوي عبدالرحمن حقانی صاحب، د بغلان برېښنا رئیس ملا سردار ولی حمزه، د بغلان برېښنا اړوندو مسؤلینو او کارکونکو ګډون کړی و. تغییرات و تعیینات جدید در سطح معاونیت‌ها، آمریت‌ها و مدیریت‌های ریاست عملیاتی از سوی رهبری د افغانستان برېښنا شرکت صورت گرفت. صنعتي فابریکو ته د ډاډمنې برېښنا برابرول د افغانستان برېښنا شرکت لومړیتوب دی. 50 مشترک جدید در پنجشیر از انرژی برق مستفید شدند. د کجکي ولسوالۍ له مشرانو سره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس لیدنه.